د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي بې عقل سړی دومره په بل نه کوي لکه په ځان. وایي یوې کونډې دوه زامن درلودل چې په ډیر تکلیف او خوارو یې لوی کړي وه. کونډې یوه ټوټه مځکه هم درلوده او د کور ټوله ګزاره یې په همدې مځکې کوله. کله چې د مځکو د حاصلاتو وخت سو نو دومره ډیر ملخ را پیدا سول چې د اسمان مخ یې پټ کړ. ټول خلک مځکو او باغونو ته ولاړل چې له خپلو مځکو څخه ملخان وشړي. د کونډې زامن چې خبر سول نو د پلار توپک یې راواخیست او د خپلې مځکې خواته روان سول. کله چې هلته ورسېدل نو ګوري چې ملخانو یې نیم فصل خوړلی دی. د کونډې زامنو ته سخت درد ورغی. یو ورور یې لښته راواخیسته او څو ملخان یې مړه کړل. په دې وخت کې یو ملخ څو واره په لښته وواهه خو ځینې خطابه سو. آخر یې توپک راواخیست او پر ملخ یې څو ټکان وکړل خو ملخ بیا هم ځینې خطا سو. په دې وخت کې هغه ملخ راغی او د ورور پر ځګر یې کښېنست. د کونډې زوی خپل ورور ته اشاره وکړه چې دا دی ملخ زما پر سینه ناست دی. هغه هم توپک ورته سم کړ چې ډز سو. خپل ورور یې وویشت. کونډه چې خبره سوه نو په چغو چغو یې ژړل. کله چې خلک راغلل او د پیښې پوښتنه یې وکړه نو یو سړي د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ووایه. په دې وخت کې یوه سپین ږیري وویل بې عقل سړی دومره په بل نه کوي لکه په ځان. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک په خپله ګټه او تاوان نه پوهیږي او د ګټې پر ځای ځان ته تاوان ورسوي نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1388 شمسي کال د وږي د میاشتې پر لومړۍ نیټه له ښاغلي عبدالحی څخه چې په حاجي لالا شهرت لري اورېدلې ده. دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د لوی منارې د کلي اوسېدونکی دی.